بیا هم ښه راغلاست دلته په ځانګړې مرکه کې نن د قانع صاحب د کور ته راغلي یو او له ده سره مرکه لرو. قانع صاحب ولې په اکا مشهور یاست؟ ولا د اکا نوم زما خوښېږي هم او دا دغه ده زه نه پوهېږم چې خلک زما د سین تقاضا ده چې باید خلک اکا راته ووایي خو تر ډېره پورې دا یو څوک چې زما بالکل رول ماډل دی هغه عبدالله اوجالان دی د ترکانو یو مشر دی او دی ډېر صادق ناسیونالیست دی. نو کله چې زه ګورم هغه ته هم د خلک د واړه نوی نسل اکا وایي کاکا اوجالان او دلته هم ماته دا فقط د ټولنې د احترام یو دغه ده یعنې دا ټولنه محترمه ده زموږ راتلونکی نسل محترم دی دوی په احترام سره ماته کاکا وایي اکا او انکل او زه په دې نامه باندې ډېر خوشحاله کېږم هم او د دوی له خوا څخه د احترام یو تحفه بولم او دا زموږ د ټولنې دغه احترام عنعنوي دغه دی که نه هڅه ده چې دوی له دې زیاته مننه. په سوشل میډیا کې قانع صاحب پر حکومت، پر اپوزیسیون، پر فیسبوکیانو، پر مدني ټولنو په ټول نیوکې کوئ. که داسې پوښتنه وشي چې تاسې ځان د کومې ډلې حسابوئ؟ ګوره یو دغه دی مسله د یو شي ته به د نقد په نظر ګورې که نه او د ټولنې د یو دغه په اصطلاح باندې د شعور هغه اساسي وظیفه هم ده چې باید ټولنه نقد کړي. هیڅوک دغه نه دی، بشپړ نه دی، هیڅوک کامل نه دی او دا ټولنه کې هر څه پیدا کوي. دغه د ډیموکراسي تر ټولو ښه دغه ښکلا یا حسن هم دغه دی چې څوک راولاړ شي د ټولنې ته ښو ته ښه ووایي او بدو ته بیان ازادي او د دې د اظهار چانس پیدا کړي، د دې د اظهار ډګر پیدا کړي، د دې د اظهار په اصطلاح باندې عرصه پیدا کړي. نو بس زما یعنې تاسې منتقد یاست؟ دا نقد قطعا زه وایم چې دغه د نقد لپاره نه ده، مخالفت د مخالفت لپاره نه ده. زه که په اپوزیسیون انتقاد کوم، که په حکومت کوم، که په نورو کوم، دا د دې فقط د دې غمازي کوي چې زه دوی ته په مثبت نظر ګورم، مثبت نظر دی او په مثبت نظر کې هغه خالیګاوې چې په دوی کې دي زما په مثبت تصویر کې هغه دوی په مخ باندې وړم او دا د ډیموکراسۍ د ودې لپاره، د بیان د ازادۍ د تامین لپاره ډېره ښه لاره ده. زیاته مننه. قانع صاحب د فیسبوک د څو ستاسو له ملګرو ورته ووایم دوی څه پوښتنې راته پرېښي دي هغه به وکړم. یو کس رانه پوښتي چې ځینې وخت مو پر لیکنو ډېرې توندې نیوکې کېږي، کله داسې وخت راغلی چې په خپله لیکنه باندې پښیمانه شوي یاست؟ ولا زغه دی یعنې ډېرې لیکنې داسې دي چې څو چا زړونه پکې ازار شي، هغوی زما د لیکنې په هغه صداقت باندې ونه پوهېږي او غلط یې تعبیر کړي. زه حتما د هغه څخه بښنه غواړم چې یاره ما خپل پیغام په هغه شکل باندې چې تا تعبیر ترې نه درلودی، تا ته نه در رسولی او ما ډیلیټ کړي دي ډېر پوسټونه. خو په دا ټوله په دغه کې سوشل میډیا کې زما نه یادېږي چې ما تر 100 زیات لیکنې په ټویټر او فیسبوک کې ډیلیټ کړي دي. البته په دغه مې ډیلیټ کړي دي چې په چا بدلېږي. اوس مثلا یو دغه زه د یو پوسټ په حساب درته وایم، زموږ یو ډېر مشهور کرکټر دی په دغو کې کینی، په تلویزیونونو کې کینی، عبدالواحد خان طاقت. عبدالواحد طاقت د یو ډېر مشهوري کرکټري زوی دی چې تتۍ توړۍ وه او تتۍ توړۍ باعزته ښځه وه. موږ اوس ټولو ته توړۍ وایي، لکه تاسې چې ما ته اکا وایاستئ، په هغه وخت کې هغه نسل ټول هغې ته تتۍ توړۍ ویله. تتۍ توړۍ دغه هم وه، د انقلاب د دفاع د ښځینه وینګ یا په اصطلاح باندې د غونډو د دغو د دې قمندانه هم وه. نو ده په دغه تتۍ باندې توړۍ باندې خوا بده کړله او حتی موږ توړۍ د مور خور ته وایو یا د پلار خور ته وایو. دغه مسله باندې د په خپله باندې د یو روشنفکر په توګه د ټولنې د هغه پیغوري کلچر تر تاثیر لاندې راغلی و، له هغه څخه نه و خلاص. نو ما ورته دغه وکړله، بېرته مې بښنه وغوښته او بیا دغه دا شی ډیلیټ کړو. اصلا ما په دې کې دغه هڅه نه وه کړې که نه، د ده د بیابۍ یا تتۍ توړۍ ته د بې احترامۍ ما خیال نه درلودی. فقط دی د هغې په نامه باندې په ټولنې پېژندلی و، د عبدالواحد په نامه باندې هېچا نه پېژندی، د تتۍ توړۍ په نامه باندې پېژندل کېدی. چې په ګردیز کې د ملي امنیت رئیس هم و د تتۍ توړۍ د زوی په نامه یادېده. او دا یو دغه دی، د ده لپاره باید دی ویاړ په دې باندې وویاړي چې دغسې یو ښه مور یې درلوده چې د نرانو په نسبت باندې هغې یو نوم پیدا کړی په ټولنه کې دی پېژندی. اما دی خفه سو، د افغاني عنعنوي په اصطلاح شرمونو یو اثر لاندې راغی، ما هغه دغه کړه او د بښنه مې بیا پرېږده. زیاته مننه. قانع صاحب
بل یو مینوال ستاسو پوښتنه کړې چې چاپ شوي اثار لري؟ ولا چاپ شوي اثار خو بیخي ډېر دي، تر اوسه پورې تقریبا تر 6 زیاته چاپ شوي اثار لري. ما مخکې درته ویل چې دا زما اثر داسې بدبختي دا ده چې چاپ یې کم ورک شي نو اوس مې اراده ده چې دا یو الورکۍ ته مې پروژه ورکړې ده چې ته به دا زما اثارو کې بېرته بې ایډیټ کوې او دغه کېږي له خیره سره دا به بېرته له سره ټول چاپوي. هغه کار ورباندې کوي، لور مې دې باندې کار کوي، هغه یو اثر د هغه باندې یعنې ناچاپ اثار هم لري؟ هغه انګلیسي ته اړولی ده، هغه په لندن کې کومه مؤسسه ده هغه انګلیسي دغه چاپوي. نو انشاءالله موږ ورته په تمه یو ولوبې. قانع صاحب یو بل پوښتنه کړې چې د کورنۍ په اړه راته وغږېږي چې کورنۍ مو څه ډول یو کورنۍ ده؟ واده مو په مغه دوران کې کړی، اولادونه مو څو اولادونه لري؟ واده ولا زه دغه وم، زموږ ټولنه خو داسې ټولنه ده چې مور پلار د یو ځای سر در په یو شي کې در وتړي، بعد د خلاصولو دغه یې نه لري که نه. زه مور نامزد کړی وم، هغه مور مې مریضه وه په یو کوم کلي کې زموږ له خپل کلي څخه کډه بار سوه د هجرت په شکل باندې، یو بل کلی و شیخال یې ورته ویل دي دغه په واسطه. نو هلته هغه خلکو جلکۍ په مرضي کې دغه کړی و چې دا زه ورکوم، زه پېښور کې وم او د مور فیصله وه، سر مې ورته ټیټ کړی، هماغه د مور نامزد کړی وم او فضل د خدای د ښه ژوند لرم، 3 زامن و 3 لوڼې لرم. 3 سره لوڼې مې 2 لوڼې مې اوس فارغه شوې د امریکا یونیورسټۍ څخه، یوه پاته ده افغان امریکن یونیورسټۍ څخه، زوی مې هم اوس دلته دغه دی داخل شوی دی، بل زوی مې سږ کال روسیې ته ځي، د بکس په څانګه کې باکسر دی، او مشر زوی مې تبلیغي دی، تمام ورځ بس لمونځ وکوه او اودس وکوه. دا خبره ډېر ښه. قانع صاحب موږ تاسې ته ستاسو کارونو ته ستاسو چلند ته ستاسې د لیکنو له زاویې ګورو، په کور کې مو چلند همداسې خندونکی دی؟ ولا ډېر، زه له اولادو سره ډېر ښه انډیوالي کوم، هېڅ قطعا ما کله هم د اولادو سره په یو پلرنۍ امیرانه دغه باندې فضا کې ژوند نه دی کړی. زه ورسره انډیوال یم، ملګری یم، حتی کله کله مور ما ډېر سخت دغه کې سهار وختي ته پروت یې، اولادونه دین بېدېږي، بیا لمانځه ته نه راپورته کېږي، خو د هغې دغه هم کوم او زه کوشش کوم چې دوی سره ډېر مینه ناک ژوند وکوم او دوی مطالعې ته وهڅوم، کتابونه ورته اخلم او دوی دغه راسي بولې په یوه خبره دا ده چې مطالعه کوي، علم سره منډې وهي او دغه زما د اولادونو ټولو یعنې زما دغه ده په اصطلاح د پلارولۍ حق یې په ځای کړی ده چې دوی تعلیم ته مخه کړې ده. دا 4 اولادونو څخه مې ټولو څخه خصوصا دا کشر زوی مې ډېر تکړه دی او د نورو 2 اولادونو په نسبت باندې چې هغه مې زامن دي کشر زوی څخه ډېر راضي یم، هغوی څخه هم راضي یم، اظهار نظارت، لیکن د هغوی سره مې دغه پر دې ده چې هغوی تعلیم ته مخه ده کول. زیاته مننه. قانع صاحب که څه هم د دې ځای نه دی، خو د سولې په اړه باندې یوازې یو پوښتنه درنه کوم چې د سولې د روان ماموریت په اړه چې اوس په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روان دي، پلاوي ترمنځ خبرې کوي، د جریان نه تاسو خبر یاست، دغه جریان څنګه انګیروئ؟ افغانانو ته هغه لیدونکو ته څومره ډاډ ورکولی، څومره ورته هیلهمند یاستئ دغه بهیر ته؟ ولا دا جګړه استخباراتي وه او د دې جګړې سیاسي اړخ هم استخباراتي ده او مذاکرات هم استخباراتي دي، که نتیجه به هم راوځي هغه به د استخباراتو په توافق راوځي، خو الله تعالی دې وکړي چې نور د دې خاوره کې د دغو بېګناه مرګونو لپاره د دغه د بندېدو سبب وګرځي او یو حالت رامنځته شي. جګړه نور د افغانستان د خلکو له زغم څخه وتلې ده، له توان څخه وتلې ده. امین. قانع صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه خلکو ته مو په ځانګړې توګه ځوانانو ته مو څه پیغام دی؟ ولا ځوانانو ته زه هم دا دغه یم چې دا وطن د دغو راتلونکي نسل دی او دا وطن مالکیت په تاسو پورې اړه لري. تاسې ټول ځوانان باید هر سوچ چې کوئ د دې وطن د مالکیت د حس په اساس باندې تصمیم نیسئ، د دې وطن د مالکیت د حس په اساس باندې سیاست کوئ، د دې وطن د مالکیت د حس په اساس باندې سپورټ کوئ او د دې وطن د مالکیت د حس په اساس باندې ورځئ د عبادت کوئ. حتی په عبادت کې هم دا فکر کوئ چې که چېرته دغه
خاوره نه وي ماته د دغه یوې سجدې ځای هم نه پیدا کېږي چې د خدای ته سجده لګوم په لحاظه دا خاوره مقدسه ده او زه د دې خاورې مالک یم. زیاته مننه قانع صاحب. درنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ ځانګړې مرکه چې درته وړاندې سوله. ښاغلی عصمت قانع راسره میلمه و. هیله ده چې خوښه سوي مو وي. تر بلې مرکې چې بیا هم ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو په بخښونکي خدای مو سپارو. الله مو ول.